السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله زنو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک آی ډي په پروفایل باندې پروفایل پیکچر ګارډ آپشن فعال کړو. که څه هم په دې اړه مو مخکې هم زیاتې ویډیوګانې جوړې کړې وي، خو اوس مهال ډېرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې هغه طریقې اوس کار نه کوي یا هم دوی د مشکل سره مخامخ دي. البته کار هم کوي، خو بعضې براوزرو کې یا ځینو موبایلونو کې شاید کار نه کوي. خو نن مې درته نوې طریقه راوړې ده. په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په خپل فیسبوک آی ډي پروفایل باندې ګارډ آپشن فعاله کړئ. نو ډېره اسانه او زبردسته طریقه درته ښیمه. نو راځئ چې ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم، په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که ویډیو په پیج باندې ګورئ نو هیله ده زموږ فیسبوک پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه نو دوستانو، دلته ماته یو ملګري د فیسبوک آی ډي رالیږلې ده، وایي په دغه آی ډي باندې د فیسبوک پروفایل پیکچر ګارډ راته فعاله کړه. نو زه راځم تاسو ته ښایم چې دغه آی ډي باندې اوس پروفایل پیکچر ګارډ نشته. نو موږ څنګه کولی شو چې په دغه آی ډي باندې پروفایل پیکچر ګارډ فعاله کړو. تاسو ته ښکاري چې پروفایل ګارډ آپشن په دغه آی ډي باندې نشته. نو دوستانو، تاسو به راشئ دلته د دې لپاره خپل موبایل کې به تاسو یو براوزر خلاص کړئ. مخکې به هم تاسو پېژندلی وي کیوي براوزر. دغه براوزر به تاسو را خلاص کړئ په خپل موبایل کې. نو کله چې دوستانو تاسو خپل موبایل کې کیوي براوزر خلاص کړ، لږ شېبه انتظار کوو چې موږ ته دغه کیوي براوزر خلاص شي. لومړی دلته تاسو ته لومړۍ صفحه را خلاصېږي، فیسبوک آیکن راځي. په دغه فیسبوک آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ، یا هم که فیسبوک آیکن رانغی د پورته سرچ کې ورته ولیکئ m.facebook.com. کله مو چې دا ولیکل په سرچ باندې ورته کلیک وکړئ او تاسو ته به فیسبوک صفحه را خلاصه شي. نو انتظار کوو چې موږ ته د فیسبوک صفحه را خلاص شي. دا د دوستانو صفحه را خلاصه شوه، خو فکر کوم دلته پخوانی بل چې آی ډي لاګین زه دغه زما د بل ملګري آی ډي لاګ آوټ کوم او خپل آی ډي پکې لاګین کوم، د همدغه ملګري مې. دوستانو، دلته به تاسو خپله هغه آی ډي لاګین کړئ چې غواړئ په هغه باندې پروفایل پیکچر ګارډ آپشن فعاله کړئ. نو دا د ملګرو ما دغه آی ډي دلته لاګین کړه. انتظار کوو چې دغه آی ډي دلته لاګین شي. نو کله چې دوستانو دغه آی ډي دلته لاګین شو، دغه تاسو دلته سیو کولی هم شئ پکې، او یا که نه غواړئ په نو باندې ورته کلیک وکړئ. دوستانو، تاسو به بیرته راشئ. کله چې آی ډي مو لاګین کړه، پورته د موبایل چپ طرف کې هوم آپشن ښکاري. په دغه هوم آپشن باندې به کلیک وکړئ. بیرته به هم تاسو دغه اولې صفحې ته راشئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اولې صفحې ته راغلئ، پورته د سرچ بار آپشن چې ښکاري، پر دغه سرچ آپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ لکه څه ډول چې زه لیکم همدغسې به تاسو هم ورته ولیکئ. دوستانو، دلته به تاسو ورته ولیکئ چې کروم ویب سټور. مخکې به هم تاسو شاید دغه طریقه لیدلې وي، کروم ویب سټور، خو اوس پکې یو تغییر سره دلته طریقه درښایم. کروم ویب سټور به ولیکئ. کله مو چې کروم ویب سټور ولیکه، په سرچ آپشن باندې ورته کلیک وکړئ، سرچ به یې کړئ. نو لږ شېبه وروسته به تاسو ته دغسې یو سایټ را خلاص شي. ګورئ دوستانو، تاسو ته همدغسې یو صفحه را خلاصېږي. دغه لاندې لومړی لینک چې کوم راځي کروم ویب سټور، په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو زه انتظار کوم چې دغه لینک ماته را خلاص شي. نو دوستانو، کله چې تاسو ته کروم ویب سټور را خلاص شو، تاسو ته به دغسې یو صفحه را خلاص شي. لږ انتظار کوو چې ټول مکمله صفحه موږ ته را خلاصه شي. نو داسې یو صفحه تاسو ته را خلاصېږي. لومړی دلته پورته خوا کې یو سرچ آپشن راځي دغه ځای کې. دوستانو، نو دلته به تاسو ورته سرچ کړئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک پروفایل پیکچر ګارډ. همدغسې به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک پروفایل پیکچر ګارډ په انګلیسي. کله مو چې ولیکل دوستانو، دغه د سرچ اخلي. زما نیټ کمزوری دی. لږ وروسته تاسو ته دلته یو آپشن را خلاصېږي. نو دلته یو آپشن درته راځي، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ پکې. دوستانو، دغسې یو آپشن راځي. د لومړی آپشن چې کوم ښکاري همدغه درته را خلاصېږي. نو سمپل به تاسو دلته ډاونلوډ آپشن ورسره لیکلی وي د ښی خوا کې کوچنی ډاونلوډ آپشن. نو دغه صرف یو څو KB ده یا شاید 1 MB وي. نو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره، په څو ثانیو کې ډاونلوډ کېږي. کله چې ډاونلوډ شي، پورته په دریو ټکو به ورته کلیک وکړئ. نو په دې دریو ټکو مو دوستانو چې کله کلیک وکړ، نو لاندې تاسو ته یو دغه آپشن ډاونلوډ کېږي، دلته را خلاصېږي پروفایل پیکچر ګارډ. دوستانو، دلته تاسو ته لاندې را خلاصېږي. کله چې تاسو ته لاندې دغه آپشن را خلاص شو، په دغه آپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو کلیک وکړئ په دغه آپشن باندې، لږ شېبه به انتظار ورته وکړئ. دوستانو، تاسو به لږ لاندې راشئ. دلته په دغه صفحه کې دغه ټرن ان آپشن چې کوم ښکاري، پر دغه به ورته کلیک وکړئ. ټرن ان آپشن، په دغه مو چې کلیک وکړئ، لږ شېبه انتظار کوو.
تر څو موږ ته دغه فعال شي. دا دی دوستانو دغه اپشن فعال شو. نو زمونږ په فیسبوک آی ډي باندې دغه اپشن چې دی فعاله شو. زه اوس راځم بیرته فیسبوک ته او تاسو ته درښایم چې آیا زمونږ په آی ډي باندې دغه اپشن اوس فعاله شوی دی او که نه. نو دلته راځم فیسبوک آی ډي پروفایل ته. زه به دغه فیسبوک یو ځل ریفریش کړم. ګورئ زه دغه ریفریش کوم. دغه عمومي صفحه به ورته ریفریش کړم یو ځل. نو دوستانو زه اوس ګورم چې آیا پروفایل پکچر ګارډ دا دی فعاله شوی دی. نو په دغه طریقه تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ اپشن فعالولی شئ. بالکل دوستانو تاسو ته ښکاري چې پروفایل پکچر ګارډ اپشن په دغه آی ډي باندې فعاله شو، دغه انځور باندې هم فعاله شو. دوستانو په دغه طریقه تاسو خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ اپشن فعالولی شئ. دا یې طریقه وه دوستانو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.